تر اوسه پورې چې ګاونډي هېوادونو کې پاکستان او قطر او هغه رقم ته د دغه لخوا یو ای او د اماراتو لخوا هم اعلان شوی دی چې هغه به مستقیما رسېږي. نور هم ځینو هېوادونو اعلان کړي دي مرستې چې رسېدلي، د ځینو نه دي، ځینو د پر لارې دي او د ځینو داسې رسېدلي دي. هغه دغه هېوادونه دي د قطر او پاکستان د تر اوسه پورې هلته رسېدلي دي. موږ خو مشخصا چاته دا نه دي ویلي چې کوم هېوادونه باید مرسته وکړي. هر چا څه غوښتنه کړې ده چې دا یو بشري مسله ده، باید ټولو لاس سره ورکړي، خصوصا هغه هېوادونه چې توانمند دي، هغه سره امکانات ډېر دي، وسایل ډېر دي، هغوی باید تر نورو زیاته مرسته وکړي. خصوصا له امریکا د دا خواسته چې هغه د افغانانو اساسي خو لږ تر لږه په دې وخت کې پرېږدي د بانکینګ سیستم خو ازاد کړي چې خلک وکولی شي د بانکي سیستم له لارې موږ ته مرستې ورسوي.